د انګلیس په زمانه کې د دوی ملګرتیا هم کړې وه. نن د هغوی زمنو ته م افتخار ده. ای د پکتیا مشرانو، لږ خو تاسې دغه تاریخ یو ورځ وګورئ چې د انګلیس چې کله انګلیسان موږ افغانانو مات کړل، هلته دې تاسې د پکتیا د محاذ قمندان مو څوک و؟ کله چې د انګریزانو سره هغه 100 کلن تاریخ چې موږ لمانځو، خیر د تاریخ خو پټ نه ده. تاسې دغه وګورئ چې د پکتیا د محاذ د لوی پکتیا د محاذ قمندان څوک؟ وی ګورئ که عالم نه و، هلته مو مقتدا عالم د موږ د موسی روکی صاحب رحمه الله ورسره نور مشران علما، هلته هم د ټولې پکتیا د لویه پکتیا قیادت د جهاد د انګلیس په مقابل کې مو رهبر او مشر عالم. نن به م وي، 100 کاله بعد به م وي، ځکه د احد د جهاد د هغې رهبر او د هغې سپه سالار عالم الرسول المعلم بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق رواه البخاري. بعثت معلما، رسول الله نم معلم، رسول الله معلم د امت ته تعلیم د پاره الله را لېږلی. رسول الله یو عالم معلم د هغه زمانې نه را لېولې تر نن پورې د جهاد هر قیادت هغه عالم کړی. خو ټول امت اسلامي امت خپل عالم تر قیادت لاندې جهاد کړی. ټول ملت د هغه داعیې ته لبیک ویلی، ټوله قهرماني ټول ملت ته الله پاک وربخلې. نو اوس د پکتیا ولسونو اسانه به درته ووایم که په دې خوشحاله یئ چې دا عمارت کې ړنګ سي، بدیل یې غواړم، څوک یې په جای راسي. خیر ده، ملک صاحبانو، قومي مشرانو، هوښیار خلک یئ، داسې یو څوک راوښیئ دومره لوی افغانستان د شرق نه نیولې تر غربه، له جنوب نه نیولې تر شماله، داسې کوم سر راوښیئ چې افغانان دې پرې راټول سي. د شمال اتحاد په پنجشیر کې هم څوک نه مني. که یې منلی، نن به د پنجشیر هغه جبهه رښتیانۍ جبهه پاتې سوې وه. نن د نورو تنظیمونو نومونه به نه یادوم. نن د افغانستان دپاره داسې یو سرپوښ چې د شرق نه تر غربه، له جنوب نه تر شماله پورې په 11 ورځو کې چې په ورځې په سوونو کسان مړه کېدل، څوک شهیدان او بل طرف به نه وایم، ټول په 11 ورځو کې الله په آرام کړل. هغه که سرپوښ نه وی 20 کاله ټوله دنیا راغله، چا په آرام باندې نه کړل. د دې نه معلومیږي چې دا هغه قیادت و مشري ده چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ ده. که بدیل یې داعش غواړئ، د هغه بدیل ده چې په هیڅ افغانستان کې موافق نه لري. ای افغانانو ورونو، منم زه د یو عالم په حیث رسمي څوک نه یم، فکر ونه کوئ چې دا یم لکه سی غټ هیئت راغلی او ملا د مدرسې مدرس. خو دا مې ملت ته د یو عالم په حیث یوه خبر کوم. ای ملته، مونږ نه وایو چې امارت دا معصوم ده، مونږ نه وایو د امارت مشران معصومان دي، خو بنا جوړه سوه، اصلاحات وي، فاعینوني په اصلاحاتو کې مو ملګري سئ. راځئ دلته علمي پرمختګونه وکړو، دلته تنګ نظریانې ختمې کړو،
دلته صحي او اقتصادي پرمختګ وکړو، دلته مونږ په هر بخش کې آزاد اوسېږو، نه په علمي، نه په صحي، نه په اقتصادي، په هر لحاظ باندې مونږ مستقل او آزاد اوسېږو. لکه دا چې د تا فکر ده او ما باندې داسې فکر کوي چې دی لکه د مونږ ازادۍ نه غواړي. والله قسم په الله د مونږ په مدارسو کې لا استقلال غواړو. مونږ چې په نوي نصاب خپلو مدارسو ته غږیږو. بله ورځ مې تحصیلاتو عالي وزیر صاحب ته ویلې مونږ چې نوی نصاب راته جوړوي، دا نصاب به مو دومره مستقل وي چې د مونږ د خپلو افغانانو علماو نصاب به وي. ولې ځکه مونږ مخکینی تاریخ په حنفي فقه کې د علماو بلخ په نامه باندې مستقله رایه درلوده. شروقایي و هدایه کې قال علماء بلخ كذلك. مونږ استقلال علمي غواړو، فرهنګي غواړو، اقتصادي غواړو. فاعینوني مونږ سره په اصلاحاتو کې ملګري اوسېږئ. مونږ نه وایو چې مشکلات نشته، د مشکلاتو مونږ ته د ناسور زخم ترېنه مه جوړوئ چې ډېر یې کوي. راځئ دوا یې وکړو. هغه زخمونه چې په بدن کې ټول بدن جوړ ده، ټول بدن ته هغه زخمونه مه تیتوئ. راځئ هغه زخمونه تداوی وکړو، وړکی یې کړو، ختم یې کړو چې مونږ ته بیا څوک په بده راونه ګوري. دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ابتدائي خبر وه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت شده خلیفه، د اولینی خلیفه خبر وه. وان اصعت فقوموني، که زه خطا سم، بد کار مې وکړه، ګناه مې وکړه، فقوموني، رنګوئ مې مه، سملوئ مې مه، فقوموني، یعنې ما قیام وکئ، ملګري مې سئ، اصلاح مې کوي، ښې لارې ته مې برابر کوي. چې ړنګ یې که بیا یې جوړ که، بیا یې ړنګ که، بیا یې جوړ که، نو دا بنا به رسېږي څه وخت. د مونږ تربورونه کم حالت ته ورسېدل، د مونږ تربورونه کم حالت ته ورسېدل. ړنګ یې که او چپ که تاسو وي، تاسو ولې چپه کړ؟ مونږ استعمار چپه کړی، مونږ نظام، مونږ بنا نه ده ړنګه کړې. دلته بنا کږه وه، دلته بنا فاسده وه، دلته د بنا لاندې بمونه کېښودل سوي ول. دغه بنا ضرور به چې ړنګه سوی وای. اوس مو بنا جوړه کړه، راځئ د بنا اصلاح وکړو. بنا خیر د هر چا ته چوکۍ نه رسېږي، هر څوک نه ملک کېږي، هر څوک نه والي کېږي، هر څوک نه ولسوال کېږي. خیر د که چاته یو وړه وظیفه ور ورسېده. اول مقصد د اسلام خدمت، دویم مقصد د وطن خدمت. د اسلام په دین کې یو بل لوی اصل عدل ده. مونږ نه وایو د اسلام دین یوه لویه مبنا عدل ده. مونږ نه وایو چې مولوي صاحب مو راوسته نه به سهوه کېږي، قمندان صاحب به نه سهوه کېږي، او ما ته به وایي مولا صاحب د تا والي صاحب چې هغه ناروا کړي نه ورته وایې، او د موږ تیر والیانو ته مو ښې تندې ویلې. والله العظیم ورته وایو، الله دې نه کوي. دغه حر او آزاد منبر نه یې درته وایو. که د موږ والیانو، د اسلامي نظام والیانو ناروا وکړه، دغه منبر مو چې څنګه د کفر په ضد استعمال کړی، حر او آزاد مو بللی، والله د فساد، د مفسد او د خائن په مقابل کې حر او آزاد استعمالو. عدل غواړو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو ورځ عمر رضی الله عنه ته ویلې، وی سبا ته به د جمعې ورځ چې سوله، کوم اوښان چې راغلي دي
د زکات او د صدقې او د عشرونو هغه راولو هغه به تقسیم خو کوم کور کې چې تقسیموو هلته به هېڅوک بې اجازې نه راځي که څوک بې اجازې راغی باسو به یې سبا ته ابوبکر او عمر رضی الله عنهما دواړه ننوتل یو سړی بې اجازې دې کور ته ورغی رښتیا دا سړی بېګا د خپلې زوجې او د ښځې سره ناسته یو عقال یې ورک او اوښ څپې باندې ګونډه کوي دا یې ورک وی سبا ته چې تا ته د بیت المال د مال نه کوم اوښ درکوي نو په دې به یې ګونډه کې او بیا به یې راولې یا هغه خطاب چې د اوښ په پزه کې مار چې هغه به یې ورکړو چې سبا به بیا اوښ راولې سړی بې اجازې کور ته ننوت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د اسلامي خلافت د اسلامي امارت او د اسلامي حکومت امام و قائد ده چې ویې لیده نو دا بندې ترېنه وشکاو ویې وهه ولې بې اجازې راغلی تقسیم د صدقاتو وسو نو هغه پړی ور نه که اول کې ویې وهه تر وایخېست لږ وخت چې ووت تقسیم د صدقاتو وسو دا سړی یې راوغوښته دا پړی ورکړه وي دا د سره واخله په دې پړي باندې ما ته ووهلې ما وی ته ووهلې اوس ته په ما د قصاصو بدله واخله دغه د اسلامي نظام مبنا او اصل ده د اسلام خلیفه یو غریب سړي ته درېږي وی ما ته ووهلې هغه د واخله مغه پړی ما بیرته ووهه عمر رضی الله عنه ورته ویلې وي نه ودرېږه ابوبکر صدیقه دا به بیا قانون جوړ شي هر سړی به راځي چې به د امیر نه بدله اخلي اوس امیر د مسلمانانو مثلا والي صاحب ده د والي په ولایت کې به یو څوک جرم کوي والي صاحب هغه ویې ته به بیا راجګېږي بل وخت به انتقام اخلي قصاص اخلي وي دا به یو اصل جوړ شي کنې ابوبکر صدیق صاحب ورته ودرېد وایي ما نه انتقام واخله زه موافق یم ابوبکر صدیق صاحب ورته ویلي عمره پرېمېږده چې ما نه انتقام واخلي رضی الله عنه چې ما نه انتقام واخلي او قصاص واخلي په ورځ د قیامت که د الله حضور کې په ما عریضه وکړي زه به څه جواب ورکوم عمر رضی الله عنه ورته ویلي ارضي رضا یې که خوشحاله یې که راویې غوښته خپل غلام ته ابوبکر صدیق صاحب غږ وکړي ای غلامه دلته راسه غلام یې راوست یوه اوښه یې راوسته په اوښه باندې بار یوه شړۍ ورسره 15 دینار یې ورکړل وی دا واخله وی رضا سولې وی و رضا سم وی زه لاړ سم د اسلامي خلافت یو لوی اصل د اسلامي خلافت یو لوی اصل که هلته د قصاص او د بدلې حاجت امیر ته پیدا سو امیر به مونږ را حاضرو یوه خبر بلم کوم امام سبکی رحمه الله طبقات الشافعیه الکبرا کې من افغانان ډېر افتخارات لرو محمود ابن سبکتګین الغزنوي فاتح د هند دی شافعیان په خپلو طبقاتو کې راوړي وی دی شافعیی امام سبکی شپږ جلده یو کتاب جوړ کړی طبقات الشافعیه الکبرا دی په خپلو شافعیانو کې راوړي هلته به یوه خبر کوي د محمود غزنوي مناقبو کې یو ورځ محمود غزنوي رحمه الله ته یو مظلوم راغی څه ورته وایي وی محمود غزنوي د تا خوریای ده تاسې مه وایئ چې اتلانکي مجاهد سره یو کس ده استفاده کوي د هغه لوی خلافتونه چې د محمود ابن سبکتګین و هلته هم دغسې کېدل فرصت طلبه خلک هر وخت کې وي مونږ به اصلاح کوو له سب نه به یې باسو دغه اسلامي نظام دا د دغه مشرانو نه ده دا د تاسې ده د دې بدنامول د اسلام بدنامول دي که
که یو د چا څوک مو په اسلامي نظام کې یو عسکر په ناروا ولید خیر ده تاسې مه وایئ چې دا ټول نظام خو اسلام ده د اسلام بدنامي کیږي والی ته ورسئ ولسوال ته ورسئ قمندان ته ورسئ استخباراتو ته ورسئ یو د جماعت امام ته ورسئ دا د صف نه وباسئ ولې ځکه دی د اسلام نوم بدوي اسلام د موږ مشترک دین ده لکه اسلامي نظام دا اسلام ده دا د اسلام یوه شعبه ده په دغه شعبه کې د اسلام ټولې شعبې را جمع دي عمر دغه ته راغی څه ورته وایي محمود ابن سبکتګین ته وایي د تا خوریای ده د تا د نامه نه په استفاده باندې د ما کور ته راځي او د ما ښځه د ما نه په زور اخلي او ځان سره په کوټه کې څملوي او د ما زور نه ورسره رسېږي زه چې د تا عسکرو ته وایم نو هغه د دې نه ډارېږي چې د ده علاقه او خپلولي د محمود غزنوي سره ده عسکر ډارېږي تا ته دا خبر نه راسوي ډارېږي ورباندې عمر هغه ورته ویلې محمود ابن سبکتګین ورته ویلې وی زه لاړ سه کله چې د ما خوریای د تا کور ته درغی د تا ناموس ته په بده کتل د ما ناموس ته په بده ګوري بیا ما ته خبر راوړه وایي د تا پیرداران مې بیا نه راپرېږي د ټولو پیردارانو ته یې وروښود چې دا یو مظلوم ده دروازه بنده نه کوي راپرېږدئ بیا محمود غزنوي یوه ورځ ووتل امام سبکي لیکي و یا 2 ورځې وتلې یا 3مه شپه وه یا 2 شپې یا 3مه شپه وه سړی راغی د سړي کور ته د محمود غزنوي خوریای ورغی چې د ده د ښځې سره زنا کوي هغه یې کوټې دی تر نه را روان سو مظلوم چې د دارالامارت چې په غزني کې چې کله دارالامارت او دارالخلافت دروازې ته راغی شپه د عسکر ولاړ دی وي زه ورځم وي تا ته اجازه نشته وي زه هغه سړی یم چې تاسو ته یې ویلي اجازه یې ورکړه محمود غزنوي د شپې د خوب نه راجګ سو چې راجګ سو دی ورسره کېناست وایي څنګه چل ده بیا د تا خوریای بیا راغلی تنها ور روان سو فإن أحسنت فأعينوني ور روان سو چې کله کوټې ته ورننوت د دې مظلوم ښځه یې ځان سره په غېږ کې په کوټه کې څملولې محمود غزنوي چې ورغی توره ورسره وه نو دې مظلوم ته یې ویلي وي چراغ ګل که دوی چراغ ځان ته لګولی وي دا ګل چې ګل یې که تورې راواخیسته سر یې پرې پرېږ د خپل خوري پس د هغه د علالولو نه کېناست د مظلوم ته یې ویلي وی لږ اوبه راکړه چې اوبه وچکم اوبه یې چې ورکړلې ویې چکلې د مظلوم ورته ویلې وایي ولې دې ما ته ویلې چې چراغ ګل که او ولې دې اوبه وچکلې محمود غزنوي ورته ویلې دا مې خوریای ده زه الله امتحان کړم دا مې د خور زوی ده ما ویلې داسې نسي چې زه ور نږدې سم د سر پرې کوم سترګې مې سترګو سره ولګېږي خور را په یاد نسي خور ته ترجیح ورکم د الله په حکم د الله امتحانوي مې الله چراغ مې مړ کړه چې زه دی ونه وینم او اوبه مې وایي ځکه وچکلې محمود غزنوي ورته قسم کوي چې والله چې کله تا ماته ویلي چې د ما خوریای د ما د نوم نه په استفاده باندې په تا باندې ظلم کوي د ما د په هغه رب قسم وي چې زه یې پیدا کړی یم چې له هغه ورځې نه تر اوسه ما اوبه نه دي څښلي دومره سخت تږی وم دې ته انتظار وم چې زه به د هغه ظالم انتقام د مظلوم دپاره څه وخت اخلم کله مې چې انتقام واخیست اوس مې اوبه وچکلې تنده مې ماته سوله مونږ عدل غواړو اسلامي نظام عدل ده ای قومي مشرانو 20 کلو کې داسې آزاد نه سوی کېناستی دومره آزاد نه وی والي مو دومره آزاد نه و یو ډېره ښه فضا الله راوستلې راځئ الله په خاطر غوښتنه درنه کوو د اسلامي نظام په ټینګښت کې کومک وکړئ د مکتب خلاف نه یو په والله العظیم زه خپله درته وایم تاسې خو دا وایئ
دماغ خپل اراده ده چې غټو مجالسو کې ویلو مکتب و مدرسه به یو کو هرې مدرسې سره به دین بعد مکتب وي هر مدرسې څنګ ته به یو پوهنتون وي چې دا بعد ختم سي دغه بعد کافرانو پیدا کړی کله چې جامعه نظامیه د بغداد چې هغه عباسي خلافت کې جوړه وه 80,000 طالبان په هغه زمانه کې په دې مدرسه کې وو جامعه نظامیه د بغداد 80,000 طالبان 10,000 طالبان د ژبو په زده کړه باندې لګیا او د دنیا ژبې زده کولې هلته سعدالدین شرازي د ادبیاتو لوی امام و صوفي هغه هم د یو صنف او د یو مدرسې و د دنیا لوی فیلسوف ابو ریحان البیرونی الخوارزمی هم د مدرسې استاذ و د اسلام لوی مؤرخ او لوی جغرافیه‌دان علامه عبدالرحمن ابن خلدون مو فرق په څه شي کې و هغه فرق صرف هغه باطینی فرق په علمونو کې کله به چې لوی فیلسوف ولاړو ابو ریحان بیرونی کله به چې لوی جغرافیه‌دان او مؤرخ ولاړو عبدالرحمن ابن خلدون کله به چې لوی صوفي ولاړو او لوی د ادب امام به ولاړو سعدالدین شرازي لوی مبارکه ګیره ښه پټګۍ په سنتو د رسول الله برابر که د جمع وخت به راغی ابن خلدون چې مؤرخ و جغرافیه‌دان و امامت یې کړی شو لوی فیلسوف مو لوی اقتصاددان مو لوی ماهر مو که د جمع وخت راغلی و امامت یې کړی شو لوی د ادب امام لوی د ادبیاتو ماهر و صوفي که د جمع وخت راغلی خطابت و امامت یې کړی شو مونږ هم دغه غواړو چې محصل مو داسې مکتبي و ډاکټر مو داسې چې د جمعې په ورځ باندې خطابت هم راته وکړي چې یو شو اسلامي نظام کې مو څوک توفیر ونه کړي چې یو مجلس کې ناست وي چې کم ډاکټر کم امام کم مورخ کم محدث کم مفسر کم انجینر او کم یو دسم الله دې وکړي چې مونږ ته پرمختللي وسلې هم جوړې کړي چې فرق یې څوک ونه کړي هر یو سړی فکر وکړي چې مولا ده په باطني ظاهر کې څوک فرق ونه کړي دا مو یو ارمان ده د الله نه یې غواړو چې الله دغه ارمان مو پوره کړي الله به یې راته پوره کوي مسلمانانو ورونو قومي مشرانو ورونو رسول الله اخرینی خطبه په حجة الوداع کې چې په وخه ناستو تقریبا علما و 100 صحابه الته راجمول روایات مختلف دي الته رسول الله یو خبر وکړله چې دغه ناستو خلکو غایبینو ته ورسوي هغه د مونږ خبرې ورورسوي خیر د عوامو ورونو ملکانو ورونو قومي مشرانو تاسې هغه څوک یې چې هوښیار خلک یې پوهیږئ د تجربې خلک یې مونږ به نه پوهیږو بې تجربې به یو نقد مو وکئ راسئ مشرانو ته ووایئ نقد د اصلاح په خاطر وکئ نقد خرابۍ په خاطر مه کوئ چې عام مجلس کې چې ټول اسلام رنګه بده سي شریک امارت ته شریک نظام ده چې ټوله دنیا ته داسې ښکاره کړو چې ټوله دنیا حیرانه سي لکه نن امن څومره عجیب امن راغی ټوله دنیا په تریلیونونو پیسې میلیاردونو پیسې مصرف کړي امن رانغی یو قرآن یو بخاري منبر ته راوړل سوله کېښودل سو څنګه امن راغی دغسې په ټولو بخښونو کې په اقتصاد و علم په ټولو پرمختګونو کې دنیا ته یو مثال د اسلامي نظام وړاندې کړو چې الله پاک دې موږ د اسلامي نظام د دنیاوال دومره متاثر کړي چې یوه لویه څپه د اروپایانو دغه تر اخلاصه چې د الله دین قبول کړي بعیده یې مه ګڼئ لرې یې مه ګڼئ خو دا د موږ تر قربانۍ د موږ تر ستړې د موږ تر رښتونې اخلاصه پورې کېږي
او زه د مدرسې او امام بیرته به خپلې مدرسې ته ځم درس به کوم. یعنی والله تاسې به فکر کوئ کیدای سي دوی به چوکۍ خوند ورکړي. قسم په الله درته کوم، قسم په الله درته کوم چې دما کومه کتابخانه، یعنی دا خو د والي صاحب ولایت وي، ریاست الوزرا هم نه پې ورکوم، ما ته هغه خوند راکوي. نه وایم ملګرتیا یې کوم، ځکه د موږ علماو دا کار د باید وي کو. خو ما ته مې خپل کتاب والله تر هر څه نه ډېر ګران ده. زه به خپلې زړې حجرې ته ځم، خو په ملت مو خوا بدېږي. اسلام مو دین ده، هغه ولسونه مو ملت ده. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.